یم عاجز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالله توحیدی سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې په کورنۍ او قومي شخړو کې که څوک وژل کیږي دا خلک شهیدان بلل کیږي که نه. فقها لیکي په داسې کورنیو شخړو کې که چیرته مقتول د جانب مقابل یعنی د قاتل د قتل لپاره ابتدا نوي کړي او قاتل په غیر مسئولانه ډول د بل مسلمان حق په ظلم سره د لاندې کولو اراده کړې وي نو دا مقتول د شهید په حکم کې راځي. نو لہذا د داسې مقتول جنازه به له غسل نه بغیر ادا کیږي. د دوو کورنیو ترمنځ یا د دوو قومونو ترمنځ شخړه راغلي خو دا څوک چې وژل کیږي څوک چې وژني د هغه د قتل لپاره ابتدا نوي کړي هغه په غیر مسئولانه توګه راځي دا وژني د دې لپاره چې د دې حق او د دې مسلم حق غصب کړي او په خپل ولکه کې داخل کړي نو دا مقتول شهید دی. کله چې دته جنازې لمونځ کیږي دته به غسل نه ورکول کیږي. اما که یو د بل د قتل اراده کړې وي د هغه د قتل اراده کړې او د قتل اراده کړې یو بل ته په کمین کې ناست دي نو دا بیا شهید نه بلل کیږي. علامه کاسانی رحمه الله په بدایع الصنایع کې په لومړني جلد کې په 323 صفحه کې لیکي چې کله شرایط د شهادت وپیژندل شي نو که یو کس د خپل نفس نه دفاع کوي او وژل کیږي یا د خپل مال نه دفاع کوي وژل کیږي یا د خپل د اهل نه دفاع کوي وژل کیږي یا د مسلمانانو د یو غړي نه دفاع کوي وژل کیږي یا د اهل الذمه نه دفاع کوي وژل کیږي فهو شهید دا شهید دی. او قتل مدافعا عن نفسه او ماله او اهله او واحد من المسلمین او اهل الذمه فهو الشهید. بیا برابر خبره ده چې دا په صلاح باندې وژل شوی اوسیږي یا په بل شي باندې له استجماع شرایط الشهاده فی حقه. همدارنګه هندیه په لومړني جلد کې 188 صفحه کې په اووم فصل کې چې دا اووم فصل په شهید کې دی همدارنګه بحر رایق دویم جلد کې 199 صفحه کې باب الشهید کې لیکي ومن قتل مدافعا عن نفسه او ماله او عن المسلمين او اهل الذمه بأي آلة قتل بحديد او حجر او حشب فهو الشهید دا شهید. نو حاصل دا په داسې کورنیو شخړو کې که چیرته مقتول د جانب مقابل یعنی د قاتل د قتل لپاره ابتدا نوي کړي او قاتل په غیر مسئولانه ډول د بل مسلمان حق په ظلم سره د لاندې کولو اراده کړې وي نو دا مقتول د شهید په حکم کې راځي. اراکوزیا رادیو کمستا هجر کی زړلی نوای زړه